د پښتو ډرامو مزاحي اداکار افسر خان هم وفات شو او په جنازه کې یو داسې منظر مخته راغی چې جنازې ته راغلي خلک یې په ژړا کړل. ملګرو، د پښتو ډرامو اداکار افسر خان څنګه وفات شو او په جنازه کې څنګه منظر مخته راغی؟ که غواړئ چې تاسو یې هم په اړه پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستانو، انسان که څومره هم مال دولت پیدا کړي او څومره هم شهرت پیدا کړي، خو دا هر څه پاتېدونکي دي. هغه چې وایي که باچا وي او که ګدا، خو د دواړو همدا یوه لار وي. خو څوک به لږ مخکې ځي او څوک وروسته، او د دغه مرګ دغه ترخه ذایقه به هر نفس لرونکی شی سکي، لکه نن چې د پښتو ډرامو اداکار افسر خان وسکل. ملګرو، افسر خان چې د پښتو ډرامو د اداکار سره سره یو ډیر ملنګ او بې کبره انسان و. نوموړي چې په پښتو ډرامو کې هم کوم اداکاري کړې ده او کوم اکټینګ یې کړی دی، دا یې هم ټوله له عاجزي او ملنګي ډکه ده. ملګرو، افسر خان چې د ډېرې مودې راهیسې بیمار او په کټ باندې رنځور پروت و، پرون یې په پېښور کې خپل روح رب ته وسپارل او له دې دنیا څخه یې د تل لپاره سترګې پټې کړې. او پرون په پېښور باړه ګیټ ملک کوڅه کې د جنازه ترسره شوه، چې جنازې ته یې ګڼ شمېر د ملګري اداکاران او فنکاران راغلي وو. قدرمن دوستانو، د په جنازه کې چې تر ټولو زیات د خفګان منظر و هغه دا و کله چې د جنازه له کور څخه اوچته کړه، نو د افسر خان یو ماشوم بچی چې د خپل پلار غم یې ونه زغملی شو او په چغو چغو یې وژړل او د په جنازه پسې منډې وهلې. نو د دغه ماشوم ژړا د ټول ملګري او جنازې ته راغلي خلک په ژړا کړل او ډیر زیات یې خفه کړل. ملګرو، تاسو د افسر خان د ژوند او اداکاري په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ، او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.